ترهګرۍ افراطیت یو لوی ستونزه ده که یو دقیق تحقیقاتي او تحلیلي راپور جوړ شي آیا چې افغانستان باندې د القاعدې تر نامه لاندې حمله وشوله څومره د القاعدې مشران د افغانستان په داخل کې یا نیول شوي یا هدف شوي او څومره په پاکستان کې شوي او په کومو جوړ کې شوي دا هغه مسله ده چې سړی باید وڅېړي نو له دې کې شک نشته چې دا موضوع یو موضوع ده او دا اوس هم که دقیقه هغه اوسي چې مراکز چیرته دي چیرته تنظیمیږي چیرته تغذیه کیږي له کوم ځای راځي او منطقې ته یو ستونزه ده ترهګرۍ افراطیت یو لوی ستونزه ده دا چې د سوریې او د عراق او د یمن او د نورو ځایونو دغه تحرکات روان دي دا طبیعي خبره ده چې په دې منطقې کې هم تاثیرات لري او تاثیرات اچي